سلسله دا فلمی ستوري په دې کې تاسو ته هرکلی وایو السلام علیکم. په دې لړۍ کې د نن فلم سټار دی نعمت سرحدي. زما د چینل ډیرو کتونکو په کرتو راته په کمنټس کې ولیکل کالونه راته وکړل چې د نعمت صاحب سره انټرویو یعنې مرکه وکم، ولې د ډیر کوشش باوجود هم د نعمت سرحدي سره ویډیو مرکه ونه شوه، ځکه چې هغه په هیڅ شان دې خبرې ته تیار نه دی او بیا نن سبا خو د زیات عمر او د نظر د خرابېدو په وجه هم په کور کې ژوند تیروي. نعمت سرحدي به چې د سینما په پرده راغی نو د خلکو نه به زړه وښکلو، ځکه چې هغه به د ویلن کردار کې داسې ډوب چې د بنده به پې د حقیقت ګمان کېدو. بدر منیر او نعمت سرحدي نوک او وری و، که فلم کې یو ځای او که بهر نو دوستان ولې درونو په شان و. بنیادی وجه دا وه چې دواړه په یو وخت کې په یو زمانه کې کراچۍ ته د مزدورۍ خوارۍ دپاره تلي وو. زما د نعمت صاحب سره ډېر ځل لیده کاته شوي دي چې ورسره کښېنې او د هغه د عاجزۍ خبرې واوري نو باور دی نه راځي چې دا هغه د فلم ظالم جابر انسان دی. نعمت سرحدي یوازې د مکالمو اداکار نو، ولې هغه به ټول اعضا اندامونه د کردار مطابق جوړول او خوځول، سترګې، پوزه، روزي او داسې زور پسې چې په کوم یو فلم کې به بدر منیر او نعمت سرحدي نو هغه به چا په مینه باندې نه کتو. راځو د نعمت سرحدي پیژنګلو پلو. دا نامور اداکار او فلم سټار چې خپل نوم نعمت الله خان دی په نعمت سرحدي باندې مشهور دی. په کال 1942 کې بالا ماڼۍ پېښور کې زیږېدلی. د پلار نوم رحمت الله، د پلار په ډبګری کې د بجازۍ یعنې د کپړو دوکانو، ورسره به وړې وړې ټیکې هم اخیستې. نعمت سرحدي هم په بالا ماڼۍ کې 4-5 جماعته سبق وویلی، ځکه چې هغه پخپله وایي چې زه دومره زیات په سبق کې نالې کوم چې بیا مې سکول پرېښودو او پلار سره به مې په دوکان کې کار کولو. نعمت چې زلمی شو نو د معاش په لټون کراچۍ ته لاړو. کراچۍ کې د بدر منیر سره ملګرتیا جوړه شوه. دواړو به په یو ځای مزدوري خواري کوله، په سړکونو یې کاڼې ټکولې دي او داسې یو د حلالې مزدورۍ کار به نه وي چې دې دواړو یارانو به نه وي کړی. د نعمت صاحب د وینا تر مخه عزیز تبسم هم موږ سره ملګری و. دا هغه وختونو هغه زمانه وه چې فلمونه به ټول په کراچۍ کې جوړېدل. دوی به هره ورځ مازدیګر د ایسټرن ویسټرن سټوډیو چکر لا ارومرو تلل. نعمت سرحدي وایي ما یو ورځ بدر منیر ته وویل چې داسې وخت به راځي یارو چې ته به په فلم کې هیرو او زه به د سره ویلن یم. محترم عزیز تبسم فلم انډسټرۍ ته ننوتو. بیا ورپسې بدر منیر هم لاړو چې د وحید مراد سره په دفتر کې خادم شو. د بدر منیر او عزیز تبسم فلم انډسټرۍ ته تګ سره نعمت سرحدي ته هم د سټوډیوګانو دروازې بیرته شوې. کله چې محترم عزیز تبسم د یوسف خان شیربانو جوړولو اراده وکړه نو د بدر منیر او نعمت سرحدي بخت هم راویښ شو. یوسف خان شیربانو کې بدر منیر هیرو او نعمت الله خان ورسره ویلن شو. نعمت الله خان عزیز تبسم ته وویل چې زما نوم نعمت سرحدي کېدی، ځکه چې د فلم په پوسټر به زما نوم لیکلی شي، په دې کې د الله نوم راځي، دا پوسټر به په ځمکه راګزارېږي نو بې حرمتي به کېږي. دا ځکه چې نعمت صاحب د ورکوټوالي نه تقوادار او منځګزاره انسان و. د یوسف خان شیربانو نه پس نعمت سرحدي او بدر منیر دواړه د فن په اسمان لکه د ستورو وپړکېدل. د دغه فلم نه پس چې څومره فلمونه جوړېدل بدر منیر به ورکې هیرو او نعمت صاحب به ویلنو.
کله چې د پښتو فلمونه جوړېدل د کراچۍ نه لاهور ته منتقل شول نو بیا خو په سم د فلمونو باران راوورېدو. فلمساز به په مودو نعمت صاحب ته فلم ځنډولو، ځکه چې کم فلم کې به نعمت سرحدي نو هغه به چا په مینه باندې نه کتو. دا د کال 2010 خبره ده. زه د ارواخاد لیاقت میجر په برکت نعمت سرحدي له لاهور ته د مرکې دپاره لاړم. پکې ټټي علاقه ورته وایي، دغلته یو مشهوره سینما وه الممتاز، هغې سره د هغه کور چې اوس په دغه سینما کې سینما نشته او ورکشاپ دی. دغلته د نعمت سرحدي کور دی او په کومه کوڅه کې چې د نعمت صاحب کور دی هغه د نعمت سرحدي په نوم باندې ده. نعمت سرحدي سټریټ چې ما وکتل، نعمت سرحدي را روانو او په لاسو کې کاغذونو. د هغه د وینا تر مخه زما د ورکوټوالي نه دا عادت دی چې کاغذ په ځمکه نه پرېږدم روچتو مې، ځکه چې په دې باندې مقدس نومونه لیکلي وي. ما د هغه سره د ریډیو دپاره یو مرکه وکړه چې هغه مرکه زما په بل چینل لالونو باندې اوس هم موجوده ده. ما ته ډېرې پوښتنې وکړې او هغې ډېر په مینه جوابونه راکړل، ولې زه حیران په دې شومه چې په فلم کې یو جابر ظالم انسان په عام ژوند کې څومره عاجز او ملنګ سړی دی. د نعمت سرحدي د بدرمنیر سره دوستي بیا په رشته کې هم بدله شوه. د بدرمنیر خورده یعنې د خور لور د هغه کور ودانې جوړه شوه. د نعمت 2 کور ودانې وي او د هغه وینا تر مخه دواړه د میاګانو سیدانو د کورنۍ وي. د هغه 5 زامن دي، یو میکینیک دی چې د کمپیوټر روزګار کوي او سنور کاروبارونه کوي. هغه وایي زما زامنو د سټوډیوګانو دروازې هم نه دی لیدلي، دا ځکه چې شوبز سره د تعلق لرونکو د عامو خلکو سره قدر نه وي، بلکې ډیر ورته په ښه نظر باندې نه ګوري. نعمت سرحدي تقریبا 600 خوشه فلمونو کې د ویلن کردار ډیر په زړه پورې انداز کې لوبولی دی، ولې په ځینو فلمونو کې د هیرو رول هم کړی دی، لکه سر د پاسه سر، پتا قربان، انصاف او دغه شان ځینې نور. د جبل پروډکشن د ادارې تر مخه څو خپل فلمونه هم جوړ کړي دي، لکه ازاري، غلام، نیله دیله او ګلببو، چې ټول په ټوله سپر هټ یعنی کامیاب فلمونو. په نعمت په ډیرو فلمونو کې نغمې هم پکچرایز شوي دي، ولې نعمت صاحب وایي چې زما د سردار علي ټکر اواز ډیر زیات خوښ دی. د هغه په اواز څو سندرې هم په نعمت صاحب باندې په ډیرو فلمونو کې پکچرایز شوي دي. د یو سوال په جواب کې نعمت صاحب وایي کله چې د پښتو فلمونو ته بې حیایي او لچرپن راغې نو ما سره د ځینې نورو اداکارانو لکه بدرمنیر، آصف خان، ګل اکبر افریدي، شانزیب وغیره ډیر احتجاجونه وکړل، ولې دغه ناوړې کار به زورورو خلکو کولو چې ورکې د سینماګانو مالکان په سر کې وو. یعنې نو د پښتو فلمونو ابتدا پښتون کلتور نه شوي وه، ولې په دې بې حیایه کې فلم کتونکي هم شامل وو. که چېرې هغوی داسې فلم نه بایکاټ کړی وی، سینما ته نه وی تللی، نو ولې به د پښتنو سرونه د بې حیا فلمونو په وجه باندې ټیټېدل. نعمت صاحب ته په ډیرو فلمونو باندې د ایوارډونو ورکولو اعلانونه شوي دي، خو هغه یو ایوارډ لم پخپله نه دی تللی. نعمت صاحب وایي زه نه غواړم چې د فلم نه سربیره ما عام حالت کې خپل کتونکي او مینوال وویني. دا ټول مشهور اداکاران به بهر هیوادونو ته د شوګانو دپاره هم تله. نعمت ته په لکو روپو افرونه شوي دي، ولې هغه دې ته تن نه دی ایښی. داسې پېښور کې به څه وخت چې په نشترحال او نورو حالونو سینماګانو کې شوګانې کېدې، نعمت په هیڅ شان دې ته غاړه نه دی ایښي. 2 کاله وړاندې ورته صدارتي ایوارډ ورکړی شو چې په دې کې د کلچر ډپارټمنټ د ډیپټي ډایرکټر محمد ریاض خان ډیر لوی کردار و، بلکې ریاض صاحب نعمت سرحدي ته د ایوارډ ورکولو لپاره ډیر شواخون کړی دی. په اسلام آباد کیبینټ ډیویژن کې د هغې یو دوست شیرین بادر، هغه هم په دې لړ کې ډیر محنت کړی، ځکه چې شیرین بادر سره هم د نعمت صاحب
ډیره جوخته دوستي او ورورولي ده. د هغه یو بل ډیر ښه دوست چې بنیادي طور د بنو دی خو په فیصل آباد کې خپل روزګار کوي، نامه یې ده دلدار خان. هغه هم د نعمت صاحب ډیر خوږ یار دی او که زه دا ووایم چې هره ورځ د دوی ترمنځ په ټلیفون په ګنټو خبرې کېږي نو بې ځایه به نه وي. نعمت سرحدي وایي ټول ډایرکټران تکړه وو، ولې د ممتاز علي خان په شان هدایتکار به لا پیدا کېږي. په میرمنو سندرغاړو کې د ګلنار بیګم په اواز باندې مین دی او د ګلنار اواز د فلم د کامیابی ضمانت بولي. په موسیقارانو کې د رفیق شینواری عاشق دی. آصف خان هم ډیر زیات خوښ دی. نعمت صاحب وایي د آصف خان په شان ښایسته او باصلاحیته اداکار په هالیوډ کې هم نشته او دا صحیح وي، ځکه آصف خان د یو ښه اداکار او هیرو سره یو ډیر عظیم انسان د کبر او غرور نه پاک پښتون دی. نعمت سرحدي بشیر جعفری او لیاقت میجر سره هم جوخته یاری لرله. کله چې بدر منیر وفات شو نعمت سرحدي په چغو چغو وژړل. د هغه د مرګ نه پس نعمت سرحدي هم ورو ورو د فلمونو نه لاس واخیستو. د لیاقت میجر او بشیر جعفری په مهنت او وینا د الله لارې ته راووتو. هغه ټول وطن کې د تبلیغ دپاره وګرځېدو. نعمت سرحدي چې کله فلمونو کې په عروجو نو هم منځګزارو. هغه به هره ورځ د جومات خدمت کولو. دومره لوی اداکار او لوی نوم، ولې هغه به د الله د کور صفایي خپل اعزاز ګڼلو. د نعمت سرحدي عمر دا وخت د 80 کالونه اوړېدلی دی، تقریبا 83-84 کاله عمر به وي. د هغه د یوې سترګې نظر د تورو اوبو په وجه باندې بیخي ختم شوی دی، ورسره د بلې سترګې نظر هم ډیر کمزوری شوی دی. بس کور او جومات سره روزګار دی. د نعمت ډیرې کیسې د اداکاران راته کوي. آصف خان صاحب وایي چې موږ به کله کله چیړلو، د چیړ دپاره به مو د چا جینۍ وغیره ذکر شروع کو، دی به وشرمېدو او پابسېدو. یو بل اداکار چې د سره اکثر ایکسټرا رول به کولو، هغه راته خبره کوله چې د فلم په سیټ مې د نعمت صاحب سره بدتمیزي وکړه. چې سین ختم شو نعمت صاحب راغی، په ما یې لاس واچولو او راته ویل چې ته زما نه خفه شوې. وایي زه ورته په چغو چغو په ژړا شوم او هغه خپلې سینې ته راجوخ کړم. بشیر جعفری وایي چې کله به مو د وهلو ټکولو خطرناک سین کولو نو نعمت به د سین نه وړاندې داسې په عجزه سیټ ته تلو چې د چا ګمان به هم نه کېدو چې دی به داسې خطرناک سین د ظالم او جابر کردار وکړي. ولې چې ډایرکټر به ویل ایکشن نو نعمت سرحدي به بیخي بدل شو. هغه به په کردار کې داسې ډوب شو لکه چې دی په رښتیا دومره ظالم او جابر انسان وي. ممتاز علي خان د خدای پاک وبخي، هغه راته خبره کوله د نعمت سرحدي په شان ویلن په بالیوډ کې او هالیوډ کې هم نشته. هغه یو روایتي پښتون دی، د کور ورته اوسم پرده د بهر نه ځوړنده وي. الله دې پې رحم وکړي او پاتې ژوند دې چې څومره وي الله دې پې ښه تېر کړي. د نعمت سرحدي د فلمونو نامې اخیستل ډېر وخت غواړي، خو بیا هم د څو فلمونو نامې به درته واخلو. یوسف خان، شیربانو، اوربل، ګلببو، ارمان، کوچوان، ناویدیو شپې، کافرستان، میرے نیرور، الزام، بدنام، اقرار، داگز دا میدان، ادم خان درخانه، زدی پختون، اکبر دادا، نیله دیلا، غلام، ازاری او داسی نور پسونو. دریا د مکه چې نعمت سرحدي په ډیرو اردو، پنجابي او د سندھي ژبې فلمونو کې هم د ویلن کردار لوبولی دی. دغه معلومات مې درته د خپل کتاب پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید نه وړاندې کړل. ویاند محمد اسلم، تکنیکی مرستیال اسامه اسلم. تر بلې خپرونې د لوی الله پامان.